بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د یوټیوب چینل د قصو بابا نه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم او ستاسو د خوښې او ستاسو طبیعت قصې مې راوړی تاسو د عمر عیار قسط نمبر یا پارټ نمبر 4 څلورم نمبر قسط دی. تیر قسط کې تاسو اورېدلو چې د عمر عیار او د افراسیاب اتحاد شوی او د هغو ملګرتیا شوې وه چې په هغه کې د عمر عیار خپل لالچ چې یاره زه به د سامړي جادوګر چې کوم طلسمات دي هغه به فتح کړم، ختم به یې کړم، د هغه سره په آخر کې به د کالوت پیري هغه تاج به هم والمه، د سامړي جادوګر چې کوم د سلو باچاهانو خزانې د هغه به هم قبضه کړمه. بل طرف ته افراسیاب چې دی هم په دغه لالچ کې و چې یاره زه به چې کله آخري طلسم ته ورسېدو هغه به ما عمر عیار به یو ځای ختم کړو، زه به ترې تاج والمه او عمر عیار به په هغه ځای کې پرېږدم، هغه به هم هلته ختم شي او زه به بیا د کالوت پیریانو باچا شم او په ټوله دنیا به قبضه وکړم. نو دغه خو د دوی دړه لالچ دی، خو دوی دواړه مخامخ په دروغو باندې اتحاد کړی، ولې چې دغې نه بله لار نه وه د دغه طلسماتو د ختمولو د فنا کولو. د هغې تېر قسط په اخره کې تاسو اورېدلي چې عمر عیار او افراسیاب په شریکه باندې هغه د طلسماتو چې کوم لار وه کوم کوهی هغې ته یې په شریکه باندې وردنګلي وو. نو د دغې قصې بقایا حال احوال چې کوم دی هغه به تاسو ته پیش کوو. د هغې نه مخکې څه ملګري د هغو نومونه تاسو په یو سباني علم کې خیري باسط غفران دی، امجد د سوات نه، عبدالله خان د کرنل شیرکري نه، سباون صافي د افغانستان نه، فرمان علي د قطر نه. پر یاد یې کړی دی چې حالات ډېر خراب دي سبب قطر کې د مسافر، نو الله دې د ټول مسافرو حالات ټیک کړي، کار روزګار دې ول الله برابر کړي او الله دې ټول مسافر کې خیرې په ډکه منګول او په خیر خیر خپل کلي ته واپس راورسوي. ارشد خان د سعودي عرب نه، بختیار علي د ملیشیا نه، حذیفه مسافر د دوبۍ نه، وهاب د ناروې نه، عمران فدا د دیر نه، نیاز محمد د دیر نه، عمران شاه د مدین نه، ابوبکر د جرمنۍ نه، منیر خان سواتی په لاهور کې دی، موسی خان افغاني چې کوم د ټیکسي ډریور دی په سعودي عرب ریاض کې دی، سجاد حسین پیرخیل د سعودي عرب نه، نجیب الله محمدي د ترکي نه، بیا زموږ عثمان خان د بیاکن نه دی، رحیم الله د شمالي وزیرستان نه، مجاهد د احسان الله او جاوید فاریاب د نوابې نه. نو دغه څه ملګري د هغو نومونه تاسو ته ما په یو ساه باندې په منډه واغسته. اوس به که خیر انشاءالله تعالی خپلې قصې له راځو، ډېر وخت به نه خرابولې چې ډېرې ورځې چوټي پکې راله، د هغې بخښنه غواړم. قصې له به راځو. کله چې عمر عیار او افراسیاب ور ودنګل دغې کوهي ته، نو د افراسیاب مخې ته مکمل تیاره شوه او داسې ورته ښکارېده چې به زه یو مخې له روان یم، غورځېږم څه د درک پته یې نه لګي چې یاره کوم ځای کې به لګم کوم ځای کې به نه لګم. خپې بیخي په هوا وی، یارېده هم، یو طرف ته نارې وی بل طرف ته نارې وی، خو څه خوند نه کوي. چې خوند یې ونه کړه بس بیا خپل وجود دغسې پرېښود چې یاره د دې هېڅ پته هم نه لګي، خو چې کله یو ځای راورسېد او په ځمکه ولګېد نو وبه لګم او که میده شوم په ځمکه او روغ پاتې شوم، هغه بیا وروسته خبر ده. خیر خو دی روان چې ناګهانه یو غیبي قوت چې کوم دی نو د داسې ناګهانه راونیو، راټینګ شو او بیا د ده دا رفتار داسې سلو شو، دی داسې په قلاره وبوتلو په ځمکه یې ودرېد. دی چې په کله په ځمکه ودرېدو تکه توره تیاره ده او د سره پکې څه ښکاري نه. د یو طرف ته کوشش کوي بل طرف ته کوشش کوي، د ده پکې څه نه ښکارېده. نو دوی چېره په دې تیاره کې خو داسې لیدی نه شم، دا دي د سامړي د طلسماتو کوهی دی، په دې کې ماته جادویي خطرات هم راتلی شي، ضرري ځناور وغیره درندې پکې هم کیدی شي. پکار دا ده چې زه په دې کې رڼا وکړم چې څه وینم ګیر چاپېره، خو ماته څه نه ښکاري. د بیا یو منتر وي او د خپل منتر په ذریعه باندې د یو مشال بل کو، هغه منتر وي هغه مشال د ده په لاس کې هم راغی په جادو په ذریعه، خو جادو اوس رڼا نه کوي، مشال رڼا نه کوي. ته حیران شو چې یار دا څنګه چل دی، نور کله خو چې به دا مشال به ما بل کو او دا جادو به پې ما وي، خو دی به یو پړق وکړو دا به رڼا شو، خو چې کوم دی نو دا خو شی نه رڼا کېږي، دا به څه حساب وي. نو چې زما به جادو غلط ویلی، منتر به مې غلط ویلی، منتر یې بیا دوباره کړو، بیا یې مشال په لاس کې راغی خو رڼا نه کوي. ته حق حیران شو چې یاره دا خو مشال خو بلیږي، خو زما په خیال چې دا مشال د رڼا دلته کار نه کوي. د بیا بل منتر وي د خپلو سترګو د روشن کولو دپاره، د دغه جادو د دغه منتر په ذریعه به د دا سترګې
تکې سپینې به شوې او که هر قسمه تیاره به هر قسمه تیاره به خو په هغې کې به د سترګې تکې سپینې شوې او هر طرف ته چې کوم دی نو د ده سترګو به رڼا کوله دلته به هر طرف ته رڼا شوه او لار به ته ښکارېده ده دغه منتر به وي ښه به یې منتر پوره کړو خو د ده سترګې نه رڼا کېدې هېڅ ورته نه ښکارېده تکه توره تیاره ده دوی حق حیران دی ګبراو هم شو او ګیر چاپېره عمرایار ته هم نارې وایي چې یاره ما عمرایار خو یو ځای را دنګلي او عمرایار به اوس کوم ځای عمرایار چېرته د ډېرې نارې وایي عمرایار 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 نشته څه پته څه دره کې نه لګي د چې ډېرې چغې ووالې ډېر بې سوده شو دې کې ناګهانه په ده باندې یو دروند اواز ولګېد هغه ورته وایي شهنشاه پراسیاب دی سمدسې اچانک غلی شو داسې ناګهانه چې په سړي باندې څوک اواز وکړي سړی ویل ده ورته وایي ته څوک یې دا غړي بیا اواز راغی چې زه تیاره یم دی حق حیران شو چې یاره دا تیاره هم لا خبرې کوي نو ده ورته وایي چې یاره عمرایار څه شو او ته څنګه خبرې کوې نو دې تیارې ورته وایي چې زه د سامړي جادوګر د تلیسماتو کې چې تا ته کوم اولنی تلیسم راغلی د هغې اولنۍ مرحله یم زه تیاره یم زه به ستا نه یو تپوس کوم که د دغې تپوس جواب دې ماله صحیح راکړه خو بس دا زه به ختمه شم مطلب تیاره به ختمه شي تا ته به رڼا شي سترګې به د رڼا شي هر طرف به درته ښکاري که چېرې جواب دې صحیح رانه کړه نو بس بیا بېغمه شه ټول عمري به ته په دې تیاره کې ناست نه یو طرف ته تللی شي نه بل طرف ته تللی شي تا ته هېڅ هم نه ښکاري او ستا به ټول عمر بس په دې تیاره کې به دلته قید پاتې شي او عمرایار چې دی نو عمرایار کله چې تاسو راکوز شو نو هغه د خپل حصې په 3 تلیسماتو کې غورځېدلی او ته به خپل حصې په 3 تلیسماتو کې غورځېدلی تاسو دواړه به په شریکه خپل 3 تلیسمات ختموئ نو هله به په 9 تلیسم کې تاسو یو ځای کېږي هلته به په شریکه چې کوم دی تاسو هغه مهم سر کوئ شهنشاه پراسیاب چې کوم دی نو هغه بندیغونه یې ځګ شو وایي چېرې دا به زما اخر تپوس څه کوي خو بیا په دې اړه کې وایي چېرې زه خو د تلیسمې شوربا باچا یم او زه نن سبا چې کوم دی نو په دنیا کې د ټول نه غټ جادوګر یم ما ته تپوسونه څه دي او جوابونه ما ته څه دي دا ورته وایي بس ټیک ته شابه زر در تپوس کوه هغه تیاره ورته وایي چې ته ما ته دا ووایه چې په دې ټایم کې زما نه علاوه دلته نور څوک دي دا تپوس چې وکړو افراسیاب حیران شو حیران په دې شو چې یاره خو تیاره په پای کې هغه څه لیده نه هغه ته څه پته لګېده په دې کې د تیارې نه بغیر څوک دي هغه وایي چې یاره دا اوس ما ته څنګه پته لګي د رڼا هېڅ شي کار نه کوو مشال کار نه کوو سترګې د هغه نه روښناکې دي برېښناکې دي هغه لیدل نه شو کولی ده ته اوس څه پته لګېده چې ده ویلی چې زما نه ستا نه علاوه څوک او که جواب یې غلط کلی و د ده سره صرف یو چانس و که جواب غلطی خو ټول عمري په تیاره کې پاتې کېږي خبره بیا ورانېږي دغه تیارې په بیا آواز وکړو چې شابه ستا سره لږ ساعت دی جواب راکړه ما یو پیر وي دویم پیر مې و زه به درته درېیم اخرنی پیر ویم اگه جواب دې رانه کړو نو زه بیا به زه تلیم او ته به همیش دپاره پاتې شي دی ځان سره ګوڼېږي لګیا دی ځان سره برډېږي چې اوس ما ته څه پته چې دلته څوک دا څنګه خبره کوي دا خو تیاره ده په دې کې څه نه په دې کې بې هغه تیارې درېیم ځل آواز وکړو چې ستا سره بس لږ ساعت پاتې لکه په دې کې جواب راکړو ښه ده ښه کنې بیا ټایم ختم افراسیاب نور هم ویل د ځان سره ښه ګبراو شو څه جادو څه زریعه د هغه سره څه شي کار نه کوو چې هغه پته لګولی دی اوس د ځان سره برډېږي و چې یاره دا اوس دې ته خیال اوس ما ته څه پته چې په دې ځای کې دا تیاره ده او بلې تیارې کې زه یم د ما نه علاوه نور څوک دي ما ته څه پته دا خبره چې څنګه وکړه چې تیاره ده او تیارې نه علاوه زه یم بس هغه تیارې پرې غږ وکړو چې شهنشاه پراسیاب د تلیسمو شوربا باچا چې کوم دی نو هغه د سامړي جادوګر د تلیسماتو د اولني تلیسم اولنۍ مرحله چې کوم دی نو هغه پاس کړه او جواب یې بلکل ټیک شهنشاه پراسیاب حیران شو د تیارې نه تپوس کوي چې څنګه ما جواب ټیک ولې څنګه جواب ولري د هغې وایي چې یاره ما ستا نه تپوس وکړو چې دلته زما نه علاوه بل څوک دي زه تیاره یم او تا وایي چې ته تیاره یې او ستا نه علاوه دلته زه یم او بس دغه د دې جواب وکړه دلته یو تیاره زه یم او یو زما نه علاوه ته شهنشاه پراسیاب خوشحاله شو چې یاره په تندر دې وځي په تندر دې وویشتی چې خو ما ته څه پته و چې دا جواب دی خو څه ما را خولې نه ووت خو زه شکر ته چې جواب صحیح شو بس په دې کې ناګهانه چې کوم دی نو هغه تیاره ورکه شوه پړق رڼا شوه او
دی یو طرف ته چې کوم دی نو یو ځنګل شانتې ښکاري ځنګل دی د دنیا ونې دي پکې او په دې ونو کې چې کوم دی نو پاڼې ماڼې نشته او نو لاندې په دې ځمکه باندې پاڼې شته تکه سره ځمکه ده هېڅ پې هم نه ښکاري او په دې ونو کې چې کوم دی تک شنه ماران دي لکه د وښو د رنګ شنه ماران دي او په دې ونو کې داسې زنګېږي لکه په ونه کې چې یا مڼه یا بل څه میوه هغه پکې زنګېږي لکې او دا ونې هم د دې مارانو ډکې دي لاندې دا ځمکې هم د دې مارانو ډکې دي سمې دا ځمکې غونځېږي راغونځېږي سم حال جوړ دی شهنشاه پراسیاب چې تیاره لاړه او دا د مارانو دا حالي ولیدو نو په ده باندې غونې رازق شو چې یار دا خو په لکاو ماران دي او که دا ماران د باندې اوس رامله کړه او رامنډې کړي د باندې نو دا خو به تا میده میده دی سم زه دا سوچ کوم چې په دې کې ناګهانه دي چې څه کړه نو کوم د ځمکې ماران چې هغه ورو د ده طرف ته یې خیال شو او د ده طرف ته روان شو کوم چې باره په ونو کې په څانګو په خاهونو پورې ماران زنګېده هغه لکه د پخې میوې کته راوغورځېده په ځمکه به ولګېده او بیا هغه هم چې کوم دی نو ورو ورو را روان شو په ده بس ده چې دا حال ولیدو نو د ده مره یې وچه شوه غونې پې رازق شو چې دا خو په رښتیا دا شی نه په ما پسې راله داسې چلو کو چې ده فورا یو منتر وي په هوا کې لاس داسې کړ نو د ده په دې لاس کې یو تور هډوکی راغی یو تور هډوکی راغی د دې هډوکي په دې بر سر کې یو انساني شکل کې کوپړۍ لګېدلې ده د دې کوپړۍ سترګې دي تکې سرې سرې دي ده بیا په دې کوپړۍ باندې څه منتر وي دا هډوکی په دې لاس کې نیولی دی چې دغه منتر پوره شو نو د دې کوپړۍ د سترګو نه داسې تور شان د سره شانتې رڼا ترې لاړه د دغه رڼا په اندازې باندې ګیر چاپېره داسې تاو کړه او یو دایره شانتې پې جوړه کړه او بیا ډایرکټ دې دایرې ته ورننوتو دغه دایرې ته چې دی ورننوتو دا د ځان له یو حفاظتي دایره جوړه کړه دغه دایره چې دې مارانو ولیده نو دغه ماران ښه په غوسه کې شو او د دوی د خولې نه لمبې په راوتو شروع شوې او دا لوی لوی پرشار د دوی جوړ دی ښه په راتېزۍ کې شو په ده بس افراسیاب چې دا ولیدو چې دا د بلا بچي خو لمبې هم راولي بس د یېرې نه بیا زر زر په هغه کوپړۍ باندې بل منتر وي او بل منتر چې پې وي نو د دغې کوپړۍ سترګې بیا برېښنا شوي هغه برېښنا د هغه دایرې ته ونیوه برېښنا چې لاړه په دایرې باندې څنګه ولګېده بړق شو چې د هغه دایرې نه لمبې اوچتې شوې ګیر چاپېره د ده نه لمبې تاو شوې داسې اوس د لمبو د اور د لمبو یو دیوال جوړ دی دا لمبې خیږي دا بړخارې خیږي او دی پکې په منځ کې ولاړ دی او دا ټول ماران چې کوم دی نو دا راغله او ده ته ګیر چاپېره ودرېده ګیر چاپېره د دایرې نه دا پرشارې خیږي د خولې نه دا لمبې خیږي دا تپتې خیږي د خولې نه ډېر په غوسه کې ډېر په قهر کې ولاړ دي افراسیاب اوس د ځان سره وایي چې اوس راشئ که نه اوس راشئ اوس ما ته رانږدې شي تاسو به زه اوس ومنم چې تاسو دې اور ته رانږدې شي دغه مارانو به په ده باندې د اور لمبه را پرېښوده خو دغه د اور لمبه به راله او چې کوم د ده د اور د لمبې هغه دیوال چې د هغې سره به ولګېده نو ختم به شوه افراسیاب اوس خوشحاله دی چې زه خو د دې مارانو نه بچ شوم په دې کې اوس دی خوشحاله دی خو په دې کې اوس ناګهانه داسې کوي نو یو مار ټوپ خو بر اسمان طرف ته او د ده چې څومره دیوال و څومره به د انساني قد به و یا د هغې نه به لږ اوچت و او د هغې نه خلک ښه اوچت شو او ټوپ یې په هغه باندې داسې په دیوال راوښته او په ده باندې را ټوپ کوه په ده باندې حمله کېدو ده چې ده ولیدو نو سم ویرېدو سم په ترپک شو ډاري کاسر چې کوم هډوکی وي هغه یې د هغې طرف ته ونیو خپل مخصوص منتر وي د هغې نه برېښنا لاړه په هغه مار باندې ولګېده هغه باندې بړق وکړو بس هغه د هغې سره وسوځېدو ختم شو ده چې دا ولید چې یار دا د کافر شی نه اوس په ما پسې په له پاسه را ټوپ کوي په بل طرف راځي اوس پسه کوم په دې کې هغه یو راغلی چې د هغه یو مړ کړو چې دوه پسې نور راغله چې دوه یې مړه کړله څلور پسې راغله چې څلور یې مړه کړه اتو پسې راودنګل او دی د دغه په شان تاویږي د وندنې په شان ګیره پرې ګیر چاپېره لکه په تماچه چې نه ښولې دا بړقار جوړ کله یو مار ولي کله بل کله بل کله بل او سم صاف یې رامات شوی دی سم حال جوړ چې څومره ماران دی وجني په هوا کې د هغې په ډبل پسې را ټوپ کوي نو دی لګیا دا ټوپونه وي دی لګیا په دې کې اختر چې په دې کې ناګهانه په دې باندې یو غیبي آواز ولګېد شهنشاه پراسیاب دی داسې وویرېده وي څوک یې او لګیا دا ټوپونه وایي ګیر چاپېره تاویږي او دا ماران وجني هغه ورته وایي چې که ته داسې دا ماران چې ته څنګه پسې طریقه وجني نو په دې طریقه دا ته نشي ختمولی دا ډېر په لکاو باندې ماران دي
ته به تر څو پورې دا وژني ته چې څونه ته مړه کړې د هغې په ډبل په تا پسې راټوپ کوي. نو دی ورته وایي چې آخر د دې حل سره او ما ته دا ویلی شوي چې زه کله اولني طلسم ته لاړ شم نو ما ته به د هغې طلسم د ختمولو حل وویلی شي، راز به راته وویلی شي. ما ته خو چا څه ونه وي او دا چې کوم دی نو دا شي نو که به ما زورور شو ما وژني، دا به زه څه کوم؟ هغې غیبي اواز ورته وایي چې تا د خپله لاسه ځان ته کار جوړ کړی دی، دې مارانو تا ته څه نه وي، دوی به راغلي ته یې لیدلی خو ستا نه به ګیر چاپېره ولاړو او د دوی مخصوص یو طریقه وه هغه به یې کوله، دوی تا ته هېڅ هم نه وي خو چې دوی ولیده چې تا د ځانه جادویي حفاظتي دایره چاپېره کړه بیا د هغې له اور ورکړو نو په دې باندې دې مارانو له اوس قار ورغلی دی. شهنشاه پراسیاب ورته وایي چې دغه په تندر وله خو اوس څه وکړمه؟ هغه اواز ورته وایي چې ته اوس داسې کار وکړه چې زه چې کوم دی نو زه د دې طلسم محافظ یم، زه به تا ته د دې طلسم قصه د دې راز د دې په طریقه به زه تا پوه کړم، د دې د حل کولو طریقه به زه تا ته ښیم، د دې د ختمولو طریقه به د هغې نه بس د هغې نه بعد بیا ستا طاقت دی، ستا زور دی، ستا ذهانت دی چې ته په څه طریقه ختمې. دی ورته وایي چې شابه وایه راته فوراً کې راته وایه او په دې خبرو کې لګیا دی دا ماران په ده راټوپ کوي او دی دا ماران وجني لګیا دی. دغه اواز ورته وایي چې ته داسې کار وکړه چې ته خپې پرېږده او په سر باندې ودرېږه، په سر باندې ودرېږه نو دا ماران به بیا په تا نه راټوپ کوي. ملایار چې دا اورېده نو ته وایي چې ستا مازغه خراب دي، زه به اوس خپې پرېږدم او پاستر کېږم او په سر به ودرېږم، دا تا څنګه د کېدو خبره او زه به تر څو پورې په سر ولاړ. دغه اواز ورته وایي چې ستا خوښه ده که ته نه ودرېږې نو دا ماران به ته تر څو پورې وژني، یو نه یو مار به تا زورودر شي، که یو مار در واوښتو او صرف یو ټاکې ته وچیچلې نو ستا وجود به ختم شي او که ته یې ونه چیچلې خو د دوی دا لمبه په تا ولګېده نو هم به ستا وجود ختم شي. افراسیاب ته چې پته ولګېده چې یاره ګیرېږي او د مرګ نه خو دا پاستر ودرېده په سر ودرېده ښه دي خیر دی هېڅ خبره نه. بس دا زر چې کوم دی نو خپې پرېښودې غپې شي چې په سر ودرېد، په سر باندې ودرېد دا لاس یې لګولي دو په سر باندې پاستر ولاړ لالچ او غرض په انسان باندې څه وکړي. دی چې څنګه به سر ودرېده ناګهانه دا ماران چې کوم دی نو داسې په خپل ځای باندې جام شو ودرېده لکه دا چې د بجلیو یا د سیلونو او بجلي یا چارج پکې ختم شوی بس دغسې په ځای ودرېده، په ځای ودرېده خو پرشار یې هغه شانتې خېجي په غوسه کې دي یو څه شان ولاړ د بیا په دې غیبي اواز باندې اواز وکړو چې زه به تر څو پورې داسې ولاړ یم، داسې خو نشي کېدی، زه خو به داسې ستړی شم بیا به زه راوغورځېږم. اوس ما ته د طلسم د ختمولو حل راته ووایه په څه طریقه دا طلسم ختمېږي. دغه غیبي اواز ورته وایي چې د دې طلسم د ختمولو طریقه دا ده چې ته به همدغه شان چې څنګه په سر ولاړې هم په دغه طریقه به ته د خپلې دایرې نه وځي او په دې ټولو مارانو کې یو مار دی چې د هغه لکۍ چې دا هغه آسماني رنګ ده، نور شین دی دغه خوپ رنګ دی یا د ګیا یا د په شین رنګ دی خو لکۍ چې د هغه آسماني رنګ ده. نو ته داسې کار وکړه چې د دې ځای نه به وځم په دغسې پاستر سیده کېږم نه که سیده شوم دا ماران د باندې راټوپ کوي چې چیرې غر کوي داسې به وځي حق مار به ولټې حق مار به مړ کړي چا تا مړ کړو دا بقایا ماران په خپله ختم شي. همدغه یو طریقه ده یو حل دی د دې طلسم د ختمولو. شهنشاه پراسیاب حیران شو درته وایي چې ستا مازغه خراب زه به څنګه اوس داسې د به دې بې حسابه مارانو کې به زه پاستر وځم او زه به اوس یو مار لکۍ به چې کوم او ځم په څنګه طریقه دا څنګه طریقه ده ما ته بل څه طریقه وښیه. جواب میلاو نه شو، خاموشي د مکمل د بل اواز وکړو جواب میلاو نه شو، بل اواز وکړو جواب میلاو نه شو. سخت ګبراو دی پریشان دی چې اوس اخر د څه طریقه وکړو پاستر څنګه لاړ خو بیا ناګهانه خوشحاله شو چې مړه ته ما نه خو یېرو زه خو د طلسم شوربا باچا یم شهنشاه پراسیاب یم په نن سبا دور کې زه د دنیا نه ټول نه غټ جادوګر یم زما ته څه کمی ده څه مسله ده زه خو جادوګر یم زه خو په جادو باندې هر څه کولی شم. ده به ځان سره دغسې په پاستر په ولاړه یو منتر وي چې منتر وي نو په هوا کې یو رسۍ راښکاره شوه دغه رسۍ لکه د مار په شان دي د ده د خپو نه داسې چاپېره شوه د د خپې مکمل داسې کلکې وتړلی شو. بیا دا رسۍ چې کوم دی نو بره نیغه داسې کلکه ونیوی شوه ته به وایې چې یاره په دې هوا کې څوک ولاړ ښکاري نه په دې هوا کې څوک دی خو دا رسۍ داسې کلکه نیوله او دی په هوا کې دغسې زنګېدلی پاتې شو.
بیا د بل یو منتر وي، دغه منتر چې څنګه پوره شو نو په هوا کې یو مارغه راظاهر شو چې د ښاپیرک په شکل کې دا لوی لوی څانګونه دي، سم د دنیا د ملک ګیر چاپیره چې کوم دی نو هغه یې ګیر کړو، یو غټ مارغه د غټه بلا رسوه. د دغې مارغه ته حکم وکړو چې دا رسۍ به په ته په پنجو کې ونیسي، ما به د دې دایرې نه وباسي، په دې مارانو به ګیر چاپیره ما ګرځی، دغسې په الټا حالت کې ما به ګیر چاپیره ګرځی چې زه پکې آسماني رنګ لکۍ والا مار پکې زه وګورم. دغه مارغه چې دا خبره واورېده نو فوراً په هغه رسۍ حمله کړه، هغه یې په خپلو پنجو کې ونیو، دی یې اوچت یې کړو، په هوا کړو، دی د دایرې نه راووتو او دغه شان په زنګېدو د یو مار لکۍ ګوري، د بل مار لکۍ ګوري، د بل مار لکۍ ګوري، ځان سره سوچ کوي چېرته دا خو لوی ماران دي دا به زه د کوم مار لکۍ ګورم. خو خیر کار پکې دا ښه و چې دا ماران لکه د پوج یا د پولیسو یا د خو په طریقه په ترتیب په لین کې ولاړو، د ټولو لکۍ ښکارېدي. د په لږ ساعت کې ټول ماران ولټول. خو حق حیران شو چې یاره د یو مار لکۍ پکې هم آسماني رنګ نشته. دی اوس د ځان سره برډېږي چې یاره ما خو ټول ماران ولټول، آسماني رنګ والا لکۍ خو پکې د یو مار هم نشته. دا ګورئ چې دا څوک بدروح و، دا اواز چې ما ته کوو، زه یې ګورئ چې دوکه کولم که دا څنګه چل دی د ځان سره دا ګوڼېږي، دا خبرې کوي لګیا دی چې په دې کې د دې یو طرف ته داسې فکر شو یو مار دی چې د دې نورو مارانو لږ په ناشنا انداز کې ناسته داسې چاجۍ والې ده او دا لکۍ خپله را چاپېره کړه او د خپلې خېټې نه یې لاندې کړې ده پناه ده. د ده په دې مار باندې شک وشو، د ده په دې مار باندې شک وشو، دی دا مار چې کوي په دې کې دا ځناور یا دا نور ځناور چې دا چې ورپېږي غوندې ځان په طبیعت کې دغه شان دا مار داسې ځان ورپو لږ ځان برابر کړو. څنګه چې دی ورپېد نو د ده لکۍ لږه ونشانې ښکاره شو، چې ښکاره شو دا د افراسیاب ولیدې چې دا لکۍ خو د آسماني رنګ ده ته پته ولګېده چې ښه بچو هغه مار خو دغه یو د لکۍ د دې نور نه په ټکل د دې نورو لکۍ ښکارېدو، د ده لکۍ پټه ده، دا ځکه ما نه ولیدل. د منتر وي، د منتر په ذریعه د ده په لاس کې یو جادو یو اوږده توره د ده په لاس کې راله، دغه شان په پاستر حالت کې دی چې کوم دی نو دغې مارغه ته یې حکم وکړو چې په هغه مار پسې ما ورسو. نور د دا حالت سم خراب شو او دغه خبره چې پاستر سړی ولاړ سړی وایي دا کلمي د هغه خولې له قابو راغلی او دا مخ تک سور شوی ولې چې د ټول وجود هغه وینه د هغه مخ ته راټول شو، مخ تک سور شوی او سم مالټه ترې جوړه شوې وه. دغه مار چې ولیدي چې یاره دغه جادوګر خو زه ولیدم په ما پسې روان دی او دی ګبرا شو، دی سم ګبرا شو، وویرېده او په فورن کې چې کوم دی نو په ځمکه باندې خور شو، یو طرف ته یې منډې کړې روان شو. څنګه چې دی خور شو روان شو نو د ده لکۍ مکمل واضحه ښکاره شو، واقعي چې همدغه مار و. افراسیاب چې ولیدو نو افراسیاب دغې مارغه ته حکم وکړو چې په فورن کې به دغې مار پسې ورسوم او دی چېرته ورک نه شي. د مارغه خو غټ غټ څانګونه او رفتار یې ډېر تېز و، هغه چې دې څانګونو له یو دوه ټپه ورکړه نو شهنشاه افراسیاب چې کوم دی هغه په مار په سر ورسېد، توره چې اوچاته کړه ناګهانه چې د مار دا ملک وو څټې ته هغه ځای ته وغورځېد، څټې چې هغه ځای ته وغورځېد ناګهانه د وینو دارې شوې د هغه مار نه او په هغه باندې یو بړق شو، لمبه پرې ولګېده، اور پرې بل شو لکه ته به وایې چې یاره پېټرول پرې چا واړول او پېټرول له چا لمبه ورکړه، داسې یو بړق پرې وشو. څنګه چې دغه مار په سوځېدو شو ګیر چاپېره چې هلته نور کوم ماران په هغو باندې ناګهانه اور ولګېد، اور یې واغاستو، دا لویې لویې غرغنډې ختې. څنګه چې دا ماران مړه شو په دې کې د افراسیاب د لاسو نه هغه توره هم ورکه شوه او کوم چې د ده هغه رسۍ او مارغه هغه هم ناګهانه غیب شو. چې څنګه غیب شو دی د هوا نه په کته راګذار شو، په کته راګذار شو، لاندې خو غرغنډې ختې، اور بلېده او د ده د خولې نه دا ورتې ورتې چغې ووتې. دی به په خپل ځای پروت و، د ده حال به بیا ګورو چې د ده سره لمبې څه کوي. راځو د عمر عیار حال احوال معلومو. عمر عیار چې څنګه د شهنشاه افراسیاب سره کوهي ته ودانګل نو د افراسیاب په حال باندې دی په هوا کې روان د عمر عیار د خولې نه خو ځم یو ورتې ورتې چغې ختې. خو حیران دی په دې و چې یاره دا چغې به صرف د ده په خوا کې پاتې کېدې، لرې به نه تلې او دی ډېر په تیزۍ سره چې کوم دی نو په کته روان دی او ګیر چاپېره تکه توره تیاره ده، هېڅ هم نه ښکاري دی روان دی. د ډېر لاس خپې وایي، یو طرف ته کوشش کوي بل طرف ته کوشش کوي، ځان د سیده کولو کوشش کوي چې ځان بچ کړم خو هېڅ هم نه کېږي. روان ډېر ساعت بعد چې کوم دی دی هم داسې غیبي قوت داسې ونیو ناګهانه
او داسې ورو ورو رفتار یې ورو کړو، بس بیا په یو ځای کې کښېنم. چې کښېنه اوس تکه توره تیاره ده، هېڅ شی هم نه ښکاري. ته اوس حق حیران دی، د ځان سره برډېږي چېرته زه کوم ځای ته رالم. هم د شهنشاه افراسیاب په شان د ګیر چاپېره نارې ووهلې، افراسیاب ته نارې ووهلې چې هره کیدای شي که هغه هم وي، خو هغه خو نه و. دی اوس حق حیران دی، خدای پاکه زه څه چل وکړم. بیا وایي چې ته ورکه ځان ته خو لاول رڼا کم که نه، خو تکه تورې درې ده په دې کې ما ته څه ښکاري نه. هسې نه چېرته د کوهي خوا ته ولاړ یم، چېرته د یو کندې خوا ته ولاړ یم، د یو جوړځي خوا ته ولاړ یم، او هسې نه چېرته یو قدم یو خوا بل خوا والم او بل طرف ته غرق شم. د په ځانبېل کې لاس واچو او په ځانبېل کې قدرتي خبره وه چې د ده په اړه کې به څه راغله چې دا څیز راهلم کوم چې به ده ځانبېل ته اچولي هغه کې به یې سنبال کړي وو، نو بس هغه څیز به د ده په لاس راغی په خپله. د ځانبېل ته لاس واچو به یې اړه کې دا چې زه شب چراغ هیره راوالم. هغه هیره راوالم نو هغه هیره دونه پړق دونه رڼا وه چې د هغه د ملک رڼا کولی شي. ده چې دا هیره په لاس کې راواغسته، هیره رڼا نه کوي. دی حق حیران شو چې دا څنګه چل دی، شب چراغ هیره خو ما راواغست، رڼا یې ونه کړه. بیا چېرې کیدای شي که ما بل څیز راغستی، دغه یې واپس دی ځانبېل ته واچو، بیا یې په دې اړه کې خو اراده دغه وه چې زه شب چراغ هیره رالم، بیا یې لاس له څه شی راغی، بیا یې راویست، بیا رڼا نه کوي. حق حیران دی چې دا څنګه چل دی، دا شی رڼا نه کوي. ډېر سخت ګبراهټ وویرېد. په دې کې ته یاد شو چې یاره زما سره خو په دغه کې محافظ شته. محافظ ته وکړه چې محافظه فوراً کې راوځه. محافظ آواز وکړو چې جی آقا حکم کوه، آرډر کوه، زما لپاره څه حکم دی. نو دې عمرایار ورته ویل چې یاره دا څه نمونه تیاره ده، زه په څه تیاره کې راغلم، ما ته خو بیا څه نه ښکاري، او دا به اوس څه چل کوو، دې ځای نه به څنګه وځو. دغه محافظ ورته وایي چې هغه شب چراغ هیره ته 2 پېر راوستو، هغه دلته کار نه کوي. ولې چې دا داسې طلیسم دی، داسې جادو دی چې دا به ته په خپل طریقه باندې حلقې ختمی به نو هله به دا تیاره ختمیږي. نو د عمرایار ناګهانه په سوچ کې یو شی راغی. ده دې ځانبې ته بیا لاس دننه کړو، په دې کې یو سورما یعنې رانجه و پکې، دغه سلیماني سورما ورته وایي. دغه سلیماني سورما ته راویسته، دغه رانجه یې راویسته، دغه رانجه چې کوم دی نو ده په دې سترګو کې پورې کړه، په دې دواړو سترګو کې. او داسې سترګې بندې وې چې څنګه چې سترګې ورغړولې ویې کاته نو ګیر چاپېره ده ته بیا هر څه ښکاره، سم خوشحاله شو. ده چې وکاته نو ګیر چاپېره داسې سیخان شانته دي د وسپنې شان، او بیا په بره تل دي داسې راټول شوي دي. ده چې اندازه واخسته نو دی د مارغه په شان دی یا د مرغۍ په شان دی، د خارو چرچڼې په شان دی، دی په یو لویه غټه پنجره کې بند دی. پنجره ډېره غټه پنجره ده، یخې مکمل بند دی، او غاړو ته چې کوم دی نو دغه شان دا سیخان راوچت شوي دي، بره تللي دي، هلته یو ځای شوي دي. او دا پنجره چې کوم ده نو د یو ونې په خاښ پورې زانګي، داسې قلاره قلاره زانګي رازانګي لکه زانګو چې زانګي. یو ونه ده، ډېره غټه ونه ده، تکه توره ونه ده، رنګ یې مکمل تور دی، او دغه یو غټ خاښ دی، او په هغې خاښ پورې دا پنجره زانګي. دی خو ډېر خوشحاله شو چې یاره سلیماني سورمې خو کار وکړو، کنې دلته خو د رڼا کولو یو شي هم کار به نه کړو، دا خو دا سورمه ما ولګوله، د قدرت خبره ده، د الله رحم دی چې دې کار وکړو. په دې کې چې ده دې ونې ته وکاته نو په دې ونې کې د ونې په دې خاښونو باندې بلاشه ګونګټان دي، ګونګټان دي او ګونګټان داسې چې دا غټ غټ ګونګټان دي، او د دې ګونګټانو په دې خوله کې دا تیره تیره غاښونه ښکاري. دغه ګونګټان چې کوم دی نو د ده طرف ته، د پنجرې طرف ته روان شو. دی سم ویره د محافظ ته وایي چې اوس د دې سره به څه چل کوو، اوس خو دا شي نه راروان، دا شي نو که راله خو به مایده مایده کړي، اوس به د دې پنجرې نه پسې طریقه وځو. دا محافظ ته وایي چې آقا زه ستا هېڅ خدمت نشم کولی په دې ځای، دا جادو دا چې کوم دی نو دا به ته په خپل ذهانت باندې په خپل پوهه باندې به یې ختمې، او د دې ماته هېڅ توړ نه دی معلوم، هېڅ زه ستاسو مدد نشم کولی. اگه ما ستاسو مدد وکړو نو موږ دواړه د دې طلیسم نه نشو وتی او دا نشي ختمېدی، شرط د دې دا دی چې دا به ته په خپله ختمې. دی حق حیران شو چې یاره دوی چې زه اوس څه وکړم. دغه ګونګټان راځي 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 راځي، او په هر یو سیخ باندې چې کوم دی نو ګیر چاپېره په سیخانو باندې وروخاته. په دې کې ناګهانه په دې عمرایار باندې یو تیز اواز ولګېد، یو تیز اواز چې پې ولګېد نو دی سم ویرېده. ده چې وکاته نو دا اواز چې کوم دی نو یو ګونګټ ته خولې نه راوخته،
هغه ورته وویل چې عمره یاره د دې ځای نه ته داسې نشې وتی دا د سامړي جادوګر د طلسماتو ستا پیسه کې چې کوم 3 طلسمات دي په هغې کې دا اولني طلسم لا اولنۍ مرحله ده ته د دې تیارې نه او د دې پنجرې نه به ته هله خلاصېږي چې ته زموږ د سوال صحیح جواب راکړې اگر د سوال دې صحیح جواب رانه کړه نو دا مونږ ګونګټان به ټول په تا پسې دننه در شو او ستا به پوټي پوټي کړو او ته د دې نه بل چېرته بیا نشي عمره یار سم غونې راځک شو او په دې خبره خوشحاله هم شو چې د دې خو دا خیال چې ده ته اوس هم چې د خو زه هر صحیح نه دوی عمره یار ورته وایي چې ښه تپوس کوئ ستاسو څه تپوس دی دغې څیز ورته ووایي دغې ګونګټ ورته ووایي چې د دې پنجرې دې ګونګټ ورته وایي چې د دې پنجرې چې کوم دی 1000 سیخان دي یعنې دا کم چې په بره تلي دي دا سلاخونه دا په 1000 سیخانو باندې مشتمل ده او په هر سیخ پورې شل ګونګټان نښتي دي شل ګونګټان پورې نښتي دي او په دې کې به د څه سیخانو نه به پکې څه ګونګټان پاسي دغه ګونګټان به پاسي او د هغې نه بعد به ته موږ ته وایې چې په بقایا 100 ګونګټان پاتې شو لاول به راته دا وایې چې دا ګونګټان ټوټل جوړ څو شو او څو چې دې پاسېدو نو هغه څو شو عمرایان ځان هسې ګبراو کړو چلو دا به زه د دې څنګه جواب ورکړم ما ته څه پته لګېده ما ته خو تکه توره تیاره ده زه خو څه نه ینم او زه به د دې جواب څنګه درکړم دغه ګونګټ ورته وایي چې تا سره بله لار نشته ته که هر څه کوې په هره طریقه یې که زموږ د دغې سره کار نشته خو موږ له به زموږ د سوال جواب راکړي محافظ بونه چې کومه د عمرایار په دې اوږو باندې ناست و بره مسکی شو چې یاره زما دا آقا چې کوم دی زما دا بالغ چې کوم دی دا څه رجل دی ده ته خو اوس ښکار څه ښکاري خاصه په ټوکه ځان په دروغه باندې ځان دغه کړی دی چې ما ته څه نه ښکاري دغې ګونګټان چې کوم دی نو دا 1000 سیخانو او په هره سیخ باندې شل ګونګټان ناست دا خو ورته وي عمرایار چې زر د دغه حساب ولګو نو د دغه حساب راغی 100,000 د دغې نه جوړ شو بیا عمرایار خیال کوو غلی غوندې کې نو عمرایار چې اندازه ولګول نو د هر سیخ نه د 10 سیخانو نه د 100 سیخانو نه 10 ګونګټان چې کوم دی پاتې شو وغورځېده ترې لاندې ترې وغورځېده نو ده چې اندازه واخیسته د بیا د ځان سره په ذهن کې حساب ولګو چې د 100 سیخانو نه 10 ګونګټان ګزار شو نو دا خو 1000 ګونګټان شو او ټوټل چې کوم دی نو 100,000 دي او دغه چې لرې کې نو 19,000 پاتې شو دی د ځان سره لګیا دی دا حساب کوي اوس دې ګونګټ په یو پرې غږ وکړو چې عمرایار فوراً کې جواب راکړه تا سره ګوره لږ ټایم دی دی بیا ګر چاپېره تاویږي هر یو سیخ هغه کومو سیخانو نه چې ګونګټان پاسېدله بیا شمارئ خپل زړه مطمئن کوي که نه چې یاره غلط نه شم که نه دا شي نه راباندې ټول راپنډ کېږي او دا ګونګټان خو په ما راپنډ شو خو نوړی به کېمه دوباره پکې ګونګټ بیا آواز وکړو دی بیا د ځان سره لګوي دی دا حساب بیا په تیزه کوي چېرې دا خو لاول 1000 سیخانو په هر سیخ پورې 100 ګونګټانو دا 100,000 شو بیا د 100 سیخانو نه 10 پاسې د 1000 شو هغه 1000 چې لر کې د 100,000 نه 1000 لرې کې 19,000 پاتې شو داسې وي څنګه چې داسې وي نو دغه ګونګټانو ناګهانه په دغه ګونګټانو باندې لمبه شاندې بل شو او دغه ګونګټان وسوځېده او دا دغه چې کوم دی دا پنجره چې کوم دی دا ناګهانه چې کولاو شو پنجره غیب شو دی ځمکې ته ښکته ورغورځېد نو عمرایار د خولې نه سمه ورته چې هغه ووایه چې یاره دغه ځمکې ته لاړم خو مایده به شم خو دی ځمکې ته لاړ ښکلی په دې ځمکه ودرېد نه دی خوږ شو نه ورته څه تکلیف ملا شو نه ورته څه نقصان وشو او ناګهانه پړق رڼا شو ګیر چاپېره طرف ده ته ښکاره شو دی سم خوشحاله شو محافظ مونې ته یې ویل چې یاره محافظه کار خو وشو رڼا شو اولنۍ مرحله د دې یو طلسم اولنۍ مرحله خو د خدای په فضل سره حل شو ختم شو محافظ هم خوشحاله په دې کې ناګهانه د عمرایار یو طرف ته خیال شو داسې ډیرکی شانتې ښکاري داسې غر شانتې ښکاري او د دې غره نه د منظرو یو ګروپ را روان دی منظري یا ازمریز هم بعضې خلکو ته ازمري وایي غټ ازمري دي دا غړمبار خېږي په غوسه کې د ازمري چې کوم دی د تک تور رنګ دی او په یو ګروپ کې په یو ټولګي کې را روان دي په یو کنډک را روان دی سم را روان دی دا دوړې خېږي د خپلو په غوسه کې را روان دي عمرایار چې دا د منظرو دا ګروپ یې ولیده که نو په ده باندې خولې رالې او عمره یې وچه شو دی د محافظ ته وایي چې محافظه اوس پسه کوم
تا خو راباندې لوی پڼډ راغی او که دا منظرې راورسېدم او خوله خوله یې کړو نو زه خو د دې یو غاښ ته بیا نه پوره کېږم او د دې سره به څه کوم واه شا به مار دې نه بچ کوه او شا به څه طریقه راته ښایي چې وجنو دي دی ورته چې نه 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 آقا داسې کار به نه کوي دا به وجنې نه ته صبر وکړه او دا به اول راشي تا ته به نږدې راورسي د هغې نه بعد به بیا څه فیصله کوو چې څه کوو دوی لا سوچ کوو چې په دې کې منظرې ده ته راورسېدو ده نه 100 فوټه فاصله کې ټول په لینډ باندې ښه په ترتیب باندې ده ته ودرېدل او ده ته داسې ډېر په قهر په غضب او په غوسه کې ده ته ګوري مرایار سم ویرېده مرایار ورته داسې راشته شانې په دې دغه کې وایي د یېرې نه وایي څنګه چل دی ملګرو څه کوئ هلته چې دا خبره کړو په دې کې یو منظرې غړمبار وکړو داسې تېز غړمبار وکړو چې د مرایار د اړه سم وترځېده په دې کې چې ده غړمبار وکړو په دې کې بل غړمبار وکړو په دې کې بل غړمبار وکړو دا لوی غړمبار اخېجو د مرایار د اړه د خولې له راغلی ولې چېرې ازمری چې دا ډېر انتهایي خطرناکه درینده ده خطرناک ځناور دی هسې د هغه دا شکل نه سړی یېرېږي بیا چې هغه دومره لوی غړمبار وکړي نو انسان سم ویرېږي مرایار عجز خو وچ کلک نری انسان و سم د اړې خولې رالاړو بیا د محافظ مونې ته وایي چې دا شي نو ولې دا غړمبار ښه دا محافظ ته وایي چې دا د خپل راتلو د خپل د آمد د خپل د رارسېدو اعلان کوي په دې کې ناګهانه یو اواز په مرایار باندې ولګو مرایار دروند اواز پته ولګو دی سم ویرېد ده ورته وایي جی جی غیبي اواز جی حکم کوئ څه خدمت دی نه غیبي اواز ورته وایي چې زه د سامړي جادوګر د دې اولني طلسم محافظ یم د دې طلسم د ختمولو د دې د طریقه دا ده چې ته به د دې منظرو نه ځان بچ کړې دې منظرو نه به ځان بچ کړې د دې نه مزغلې د دې نه مزغلې او د دې د ختمولو طریقه دا ده چې ته په دې 100 منظرو کې به ته 10 منظرې وژنې چې کله تا 10 منظرې مړه کړه د باقایا 10 کم 100 منظر دا ټوټل 100 منظرې دا کم بقایا 10 کم 100 منظرې چې دي دا به په خپله ختم شي او که چېرې دغه دې ختم نه کړه او دا مزمري تا ته راورسېده نو تا به تا پوټي پوټي کې ختم به دې کې وبه دې خوري عمره چې هله تا له څنګه د کولو خبر ده زه یو انسان یم انسان زه یو منظرې نه شم مړ کولی او ته ما ته وایې چې 10 منظرې به ترې مړه کړې دا څنګه د کولو خبره ده ته ما ته داسې کار وکړې ته ما ته لږ رعایت وکړه زما سره ګزاره وکړه دا غاړې څه جواب میلاو نه شو مرایار بیا چغ چې نه خیر دی ما ته دوه منظرې کاره دوه به خیر دی مړه کړمه زه دا 10 چې دی دا زما د اوس خبره نه ده دا به زه څنګه وجنم هېڅ جواب ورته میلاو نه شو محافظ دی مرایار ته وایي چې د دې بل هېڅ لاره نشته دغه یو اعلان چې تا ته وښو نو همدغه طریقه به ته کوې همدغه حل به کوې د دې بل هېڅ حل نشته مرایار ورته وایي چې ستا خو مازغه خراب که ته زما سره وجلی شي تا له هېڅ طریقه درځي خو ته یې مړه کړه او ما له د هېڅ طریقه نه زه یو منظرې نه شم وجولی زه به 10 په څه طریقه وجنم او دا منظرې خو به زما پوټي پوټي کړي خیمه به مې کړي محافظ ورته وایي چې آقا زه خو په دې باره کې ستا هېڅ مدد نه شم کولی زه تا له صرف معلومات درکولی شم نور زه په دې کې ستا هېڅ مدد نه شم کولی مرایار په دې ښه غوسه شو سم قار وله ورغی په دې کې ناګهانه یو زمري راټوپ کړو په مرایار باندې له پاسه داسې په ده باندې حمله یې وکړه مرایار د هغه ځای نه ځان داسې هاخوا غوځار کړو یو طرف ته شو او منظر یې لاړه خوا تیمبک شو بل طرف ته ولګېد مرایار ته پته ولګېده چې دا خو دې اوس پرېږدي نه میده کوي د ده مخې ته چې کوم منظري ولاړ و دوه ناګهانه په منظرو باندې ورمنډې کړي چې ورمنډې کړي هغه منظري ښه په غوسه کې شو ښه په غړمبار کې دا خولې خولا کړو دا لوی غړمباره خېږي مرایار چې ورمنډه کړه په منډه کې ټوپ ووهو د یو منظري په دې ځای خپه کېښود بیا د هغه په سټ خپه کېښود بیا د هغه په ملا خپه کېښود او د هغه نه چې ټوپ کو بل منظري ته وخوت د هغه نه چې اخوا ټوپ کو بل ته وخوت دی په یو منظري خېږي او داسې په اخوا روان دي او دا یو منظری په غوسه کې راتاویږي دا غړی په ده پسې راپسې کېږي دی چې کله د منظرو په دې قطار باندې وخوت او روان شولې چې دا منظرې خو د ده نه ګیر چاپېره تاو شي ولاړ خالي ځای ته یې ټوپ کو او په منډو دا محافظ بونا چې کم دی نو دا د ده په دې اوږو ناست دی مرایار ته حیران دی ته آقا وایي دا ته څه کې او دا ته چېرته روان یې او دا ته چېرته ځغلې دی ورته وایي ستا مازغه خراب دی 10 منظرې څوک وجلی شي ځغلمه ځان یریدلی یم د یېرې نه منډې وامه زه نور څه کوم منډې وایي لږ خو دا خولې پرې راماتې شومه سپکې منډې روان دی ولې روان دی او دا منظرې په دې پسې روان دي
خو رفتار د ده ډېر زیات تیز دی، ډېره تیزه منډه وي. روان 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 دا محافظ ته وایي چې راغه ته دا به دې ختم کړي وو، دا لس منظري به دې ختم کړي وو په څه طریقه، په هره طریقه چې کیدای شي. داسې خو ته د دې منظرو نه نشي بچ کیدی، داسې خو چې ته روان روان اخر به دا منظري راورسي، دا به بیا هغه خپل عمل وکړي. او چې دا دې ختم کړي نه وي نو د دې تلیسم شرط دا دی چې ته به خامخا لس منظري وجنې، بل څه لارې شته نه، دا به ته خامخا کړې. عمرایار ته وایي چې نه که نه ته نه پوهېږي، په منډه منډه کې دې اوس یو بل سره لګیا دي، ته نه پوهېږي. زه منډه وهم او چې کله دې ستړي شو، کله بیخي بېځانه شو، کله وغورځېده، بس بیا لارې د مزې به زه لاړ شم او د ټولو نه به سټونه ووایم. د محافظ بونې وخندل، وایي چې نه که نه دا ستړي کېدو والا نه دي، دا خو جادویي منظري دي، شیطاني منظریان دي، دا ستړي کېدو والا نه دي. څو بر چې ته منډه وې دا به پسې منډه، اخر بس ته ستړی شي، ولې چې ته خو انسان یې، ته به راوغورځېږې او دا به راته راورسي. دا خبره چې عمرایار واورېده نو د منظورونو ښه پوره لرې وتی. دی ورته وایي چې لکه محافظه دا خبره تا ماته مخکې ولې نه کوله چې دا شیطاني منظري دي، جادویي منظري دي. ما خو وایي که دا د رښتیانو منظري دي، اوس به د دې نه څنګه بچ کړو، زه خو د رښتیانو د اصل منظرو نه یېرېدم. مړه اوس بېغمه شه. دی ورته وایي چې ولې اکا ته څه کې؟ ده ورته وایي بس ته زما تماشه کوه. ده اخوا منډه پرېښوده، واپس راتاو شو. ډارې کې جیب ته لاس واچو، بخښنه غواړم، ډارې کې زامبیل ته لاس واچو او د زامبیل نه یو جال راویستو چې دغه جال ته جال الیاسي وایي. دغه جال یې راویستو، جال داسې وړوکی شانتې جال دی، دونه غټ جال نه دی، او دا جال یې داسې اخوا طرف ته ورغورځو، خورې کړو. او د دې جال چې کوم رسۍ ده، چې کوم دغه دی سر یې د هغه په لاس کې دی، په دې لاس کې ونیو. په دې کې ناګهانه د منظرو هغه ګروپ او کم کنډک چې دی هغه ده ته راورسېدو، غړمباره ښځې په غوسه کې را روان. څنګه چې دې جال ته رانږدې شو، او ټول په یو ځای وو، په یو ګروپ کې، بس دې عمرایار دې جال له داسې شړخ ورکړو، داسې چکې چې وله ورکړو، دا جال چې څنګه اوچت شو چې بړق شو، داسې خور شو. او چې کوم دا 100 واړه منظرې، په دې 100 واړو منظرو باندې دا جال داسې خور شو، غټ شو، ټول نه ګیر چاپېره شو، او دا په دې جال کې رابند شو. داسې دا منظرې اوس دا غړمباره خېجي، دا لتې وایي، دا د جال نه ځان بچ کولو کوشش کوي، خو دا هغه جال نه د وتو نه و. دغه ډېر کراماتي، ډېر کمالي جال و. یو عمرایار د محافظ ته وایي چې اوس دې ولیده، اوس دې زما کمال ولیده چې ما ته مخکې پته وه چې دا جادویي او شیطاني منظري دي، په ما مخکې قیصه تمام کړه، ما ته خو پته نه وه. ته مړه په ټایم چاته قیصه نه کوې، عجیبه محافظ یې. محافظ ورته وایي چې هغه زه ستا په ذهن نه وم پوهه، ما ته څه پته وه چې ته دې نه خبر. اوس ورته عمرایار زنبیل ته لاس واچو، تلوار حیدري د هغې نه راویستو. عمرایار دې بونې ته وایي چې اوس ته تماشه کوه، او زه د دې ټولو نه سټونه وام او میده کوم، ته به سیکې دا ملک پې کاپیا کوم. دا بونه ورته وایي چې نه خا دا کار ونه کړي، چې ته زیات مړه نه کړي، ته به صرف لس وژنې، صرف لس به وژنې، ولې چې دا د دې تلیسم شرط دی، چې تا کله لس مړه کړه نو هله به چې کوم دی نو دا تلیسم به ختم شو، دا به پناه شي، زیات مړه نه کړي. دی وایي چې ښه به زه ټیک. دی لاړ او که یو زمری چې کوم دی نو په خېټه کې وایي، بل د دې سټ نه وایي، بل په ملا کې وایي، بس لګیا ده خرپار سم جوړ، سم ورته غوسه دی. کله د ده لس زمري مړه کړه، دا کوم زمری چې به ده په توره ووهو، په تلوار حیدري باندې به یې ووهو او مړ به یې کړو، نو هغه منظري نه به داسې لوګی شانته جوړ شو، غیب به شو. کله چې دا لس زمري ده ووجل او دا لوګی شو، غیب شو، نو بقایا دا کم لس کم 100 منظري چې وو، د هغې نه هم داسې لوګی شانته جوړ شو، غیب شو. هغه جال چې کوم دی نو خالي شو، هسې کته راغورځي. دغه جال بیا راواغستو، نو چې څنګه یو ته لاس واچوی راواغستو، نو جال بیا داسې وړوکی شانته وړوکی جال ته جوړ شو. هغه جال د بیا خپل زامبیل ته ور واچو، څنګه چې زامبیل ته واچو نو زامبیل داسې دروند شانته شو، بس بیا هلکه شو، خپل ځای له راغی. د هغې نه ده ته ظاهره شو چې یاره جال چې کوم دی دغه به د دغې نشانې وه چې ده به په زامبیل کې څه څیز ور واچو نو هغه به لاول دروند شو، نو ده ته به پته ولګي چې دا څیز دی زامبیل ته ورغی، بس بیا به هلکه شو، بس نری شانتې سپک کتیلې به جوړه شو، وزن به بیا د هغې نه دا ډېره کراماتي او کمالي زامبیل و. عمرایار لاولنی تلیسم چې کوم دی نو هغه ختم کړو، حل یې کړو. راځو به اوس د شهنشاه پراسیاب حل.
شهنشاه پراچاپ مونږ په هغه ځای کې پرېښو چې کله په هوا کې هغه په یو رسۍ باندې تړلی شوی د یو مارغه په ذریعه باندې هغه مارغه هغه نیولی هغه مارغه هم غیب شو د هغه رسۍ چې هم غیبه شو دی ناګهانه راغورځېدو په کته باندې چې کوم هغه ماران و هغې لمبې اغوستې اور پرې بلېدو ده چې دا اور ولیدو ځان یې ولید یاره زه خو دې اور ته لاړم وغورځېدم اوس دغلته ستي شم زه د خولې نه ورتې چغې ووتې خو دی حیرانه شو حیرانه ولې شو چې دی کله کته راوځ په دې ځمکه ودرېد نه ولګېد پرې ځمکه دا ځمکه داسې پسته شانتې ځمکه دا پېښه په قلاره ودرېد دننه خوږ شو هېڅ تکلیف ورته میلاو نه شو او نه ګیر چاپېره ماران او نه هغه لمبې وې نه اور و هېڅ شی هم نه دی خوشحاله شو چې یاره زه شکر دی چې لاولنی طلسم ختم شو ده بیا ودرېد ځان یې برابر کړ ګیر چاپېره سوچ کوي چې یاره یو طلسم خو د خیره سره ختم شو اوس به بل څه کوم د دې نه مخکې چې ده د قدم اخیستو کوشش وکړو یا یو طرف ته روان دی چې ناګهانه د ده د خپو لاندې ځمکه وتښتېده داسې یو ګول دایره سوری شانتې او کنده شانتې جوړ شو دی به په کته ورغورځېد او چې څنګه دی د دې نامه پرې ورسېد ناګهانه پرې دا ځمکه واپس راجوخته شو او دی د دې په دغه ځای کې داسې کلک ونیوی شو چې کلک ونیوی شو ناګهانه تېره شو دی سم وڅېرېدل ځکه چې دا هر څه ناګهانه کېږي اچانک کېږي او نه دې څه کولو ته جوړېږي نه د سره ټایم او نه څه ته وزګارېږي او نه پرې پوهه دی ناګهانه تېره شو او چې ناګهانه تېره شو د ده سترګې مکمل ټکې شو ناګهانه بیا پړق شو چې پړق رڼا شو دی ګیر چاپېره ګوري یوه صحرا ده هر طرف ته صحرا ده دښتې دي د شګو دا غرونه یو خوا بل خوا او دی هم دغه شان د شګو په دې ځمکه کې ډوب پروت دی او له پاسه بې دا نور چې کوم دی نو دا سم رانږدې شو نو دا ټقار خېږي د دې نور سم تپې خېږي او ده ته چې کوم د نامه نه دا له پاسه وجود دی دی وایي چې یاره که دا خو که لږ ساعت زه پاتې شم زما دا وجود به دې نور ته ورید شي ګیر چاپېره داسې کوي هېڅ شی هم نه ښکاري یوه دښته یوه صحرا ده نه پکې یوه بوټی ښکاري نه ونه ښکاري نه پکې شینکۍ ښکاري ټکه سرې شګې دي د ده دا وجود چې کوم دی په دې شګو کې دا شګې هم سمې سرې شوي دي ګرمې دي دا وجود سم سوځي خو راوتی تېدی شي نه ته اوس وایي چې یاره دا که څه زه دویم طلسم ته راورسېدم دویم طلسم دی چې په دې کې به زه څه کوم څه چل به کوم زه ځان سره سوچ کوم چې په دې کې ناګهانه د دې شګو نه لړمانان راوچت شو تک توره لړمانان دي دا لړمانان راوچتېږي او د ځانه شګې ټکوي داسې او بس لکۍ راسې راډانګې کې په ځان راواړی او د ده طرف ته را روان شي ده چې دا لړمانان ولید په ده باندې غونې راځګ شي د یاره نه پرپېده شي چې یاره که دا لړمانان ما ته راغله دا خو به اوس ما له ټکونه راکړه دلته به مې شین کړي او دا خو به زما دلته قیصه ختمه کړي دا لړمانان چې کوم دی نو ګیر چاپېره دی چې سټ تاو کړي نو د دې شګو نه راوځي یو لوی لښکر په ده پسې را روان دی د ځان سره پړک سوچ وکړو چې یاره زر منتر وایم زه خو جادوګر یم او د جادو په ذریعه دا ټول سیزمه ختموم که ختم مې نه کړه خو دوی ما راځي ما ختموي څنګه چې ده د ځان سره منتر شروع کوو په دې کې یو لړم ده ته رانږدې شو د دې لړم دا سر داسې راوچت کړو انساني شکل شو نور لړم دی خو دا سر یې صرف د انساني شکل دی او ده ډېر په خطرناک لحاظ کې په تیره اواز کې دی شهنشاه افراسیاب ته چې افراسیاب صبر وکړه افراسیاب منتر نه بیا خلاص شو څه مو ویرېد چې یاره دا څنګه شی دی هغه ورته وایي چې ما ته پته ده چې ته د دنیا په موجوده وخت کې د ټول نه غټ جادوګر یې او ته داسې منتر ویلی شي چې که تا دغه منتر ووایي نو اوس به موږ درته ټول وسوځېږو ختم به شو خو ته زما دا خبره واوره چې ته موږ مه وژنه اصل قانون اصل طریقه د دې دویم طلسم د اولنۍ مرحلې دا ده چې موږ به ستا نه یو تپوس کوو زه به ستا نه یو تپوس کومه ته به د دغه تپوس جواب موږ ته کوې د دغه سوال جواب موږ نه راکوې نو که تا صحیح جواب راکوو او بس دا ټول لړمانان هر څه به ختم شي او که صحیح جواب دې رانه کړه نو ګوره بیا د اندازه خرابه ده او که موږ دې تا هسې د جواب راکول نه بغیر تا په موږ منتر موږ دې ورک کړو موږ دې وسېزو نو هم د دې نه په ډبل تعداد کې به نور لړمانان راشي نور لړمانان به راښکاره شي افراسیاب خو د طلسماتو د ختمولو په طریقه پوه شو هغه ته پته وه چې یاره دغه څیزونه چې څه ووایي نو دغه د طلسم قانون دی دغه خبره د دغې نه بغیر بله لار نشي کېدی او هم هغه کار به کول غواړي نو مرایا افراسیاب ورته وایي چې ښه چا به ته تپوس کوه ستا څه تپوس دی
دې لړم ورته وي چې یاره دا ستا نه چې ګیر چاپېره زموږ کوم د لړمانو دا پوځ دی دا ټول په تعداد کې 1000 دي 1001 دي 1001 په دې کې د لسو لړمانانو خپې چې کوم دی نو هغه 30 دي د دې نه علاوه چې کوم دا بقایا دي د دغې بقایا خپې شل دي ته اوس شابه په فورن کې حساب ولګوه ما ته دا ووایه چې ټوټل د زموږ د لړمانو څو خپې دي افراسیاب حق حیران شو ده ته ووایي چې یاره زه به اوس تاسو خپې شمارم او دا څنګه سوال دی دا څنګه طریقه ده دا زما نه صحیح تپوس وکړه هغه ورته ووایي چې ستا یو چانس ختم شو تا سره لږ ساعت پاتې دی دویم چانس دی دویم غږ به زه کوم دویم کې ما ته جواب وایه افراسیاب ورته ووایي چې یاره ته صبر خو وکړه زه خو حساب وکړم دی له ځان سره در لګیا چې یاره 1001 دي چې لس دې لرې کا نو 9 کم زر پاتې شو یعنې 991 نو په دې کې د دې لسو چې کوم دی خپې 30 دي نو د دې نه 300 جوړ شو او بیا د دې 991 چې کوم دی نو خپې 20 دي نو دغې زر در ځان سره حساب لګوي ولې چې داسې هوایي حساب خو بیا هم ډېر ګران دي خیر که جادوګر یو سړی نو د هغې چې زر حساب ولګو نو د هغې نه جوړ شو 19820 بیا سوچ کوو چې یاره دا 300 ولا راوړي نو د دې نه جوړ شو 20120 نو کله چې دا حساب پوره کوو په دې کې هغه لړم دریم پرې هغه کړو چې تا سره اخرنی چانس دی که اوس جواب راکړو ښه کنې مقرره سره ختم نو په دې کې ده ناګهانه آواز وکړو چې 20120 څنګه چې ده دا خبره وکړه په دې کې دغه لړم نارې کړی شهنشاه افراسیاب جواب صحیح کړو شهنشاه افراسیاب جواب صحیح کړو لکه ډېر د خوشحالۍ نه په دې کې ناګهانه یو لمبه راغله او په دغې لړم ولګېد او دا لړم وسوځېد او ختم شو څنګه چې په ده لمبه ولګېد په دې د ده په شانې په ټول 1001 لړمانان باندې لمبې رالې او لګېدې به راتلې به لګېدې به دا لړمانان وسوځېده ختم شو په دې کې ناګهانه یو غیبي قوت راغی او دا افراسیاب د دې سټ نه ونیو او داسې د دې شګو نه راویست او داسې په ځمکه یې ودرو مرایار ځان ټک و او راټک و په سارا کې ګیر چاپېره اوس هېڅ شی نه ښکاري بلکې دا هغه لړمانانو هغه ایرې پرتې دي چې کوم سوي دي ختم شوي دي په دې کې مرایار ګې چاپېره ګوري چې په دې کې ناګهان د یو طرف نه په دا آواز وشو ده ته یې وایي چې زه د دویم طلسم محافظ یم او اوس به چې کوم دی نو د دې ځمکې نه د انساني شکل ډانچې راوچتې شي ډانچې به راوچتې شي ښه مسله یعنې دوی سره به تور او ډال هر څه به ورسره دا به په تا باندې حمله کوي او ته به په دې کې داسې ډانچه ګورې چې هغه د هغې دا دواړه ګوتې نه وي د دې لاس ګوته یې هم نه وي د دې لاس ګوته یې هم نه هغه ډانچه به پکې وجني نو بیا چې کوم د دې نه بقایا دا 1001 ډانچې چې کوم دی نو دا پخپله ختم شي دا 1000 ډانچې به پخپله ختم شي ته به پکې صرف یو ډانچه پیدا کړې او که نه هغه دې پیدا نه کړه هغه دې مړه نه کړه هغه ډانچه هغه دې په توره ونه واله نو دا بقایا ډانچې به اوس راشي او تا به دلته دڼیا کې قیمه به دي ده چې دا خبره اور دی حق حیران شو چې یاره دا به څنګه چلي چې په دې کې ناګهانه چې ګوري چې د یو طرف نه د شګو نه د انساني شکل اډوکي یو ډانچه راوچته شوه راپاڅېده د ځان یې داسې شګې مګې راوشیندلې ځان یې صفا کړ او نور پکې هېڅ هم نه ښکاري خو بس دغه ډانچې دي او په یو لاس کې ورسره ښه مضبوطه توره ده او په بل لاس کې ورسره ښه مضبوط ډال دی په دې کې د بل طرف نه ګیر چاپېره د ده نه دا ډانچې راوچته شي یو پوځ راښکاره شو او دا ډانچې د ده طرف ته ډېر په غوسه کې او ډېر په قهر کې راخوشي شو ده چې دا ولیده نو د ویچر دا خو 1001 ډانچې دي فورن کې جادو یو منتر وي نو د ده په لاس کې یو تلوار راښکاره شو یو توره راښکاره شوه او په بل لاس کې ډال راښکاره شو دوی چې رادې شي د دیو به زه اوس خوښ دیو به زه اوس میده کړم دڼیا به یې کړم او دا به څه ډانچې دا خو د یو ګزار نه کېږي په دې کې ناګهانه په ده باندې ډانچې د لرې نه راټوپ کړو په ده باندې د تورې ګزار وکړو په دې چې د تورې ګزار وکړو ده ورته ډایرکټ خپل ډال مخامخ وي څنګه د ډال مخامخ خو باید چې توره ولګېده د تورې سم ګرلار وکړو د ډال سم ګرلار وکړو د ډال اور واغست او په هغې ځای یې راشو شهنشاه افراسیاب حق حیران شو چې یاره دا څنګه چل دی دا خو زما ډال وسېدو جادوي ډال مې هغه د شي وسېده ختم شو د هغه د ګزار سره په دې کې هغه ډانچه چې راواخته په ده باندې بل ګزار وکړو ده ورته ډایرکټ خپله توره مخامخ کړه ځان یې بچ کړو
څنګه چې د هغه د تورې ګزار د ده په توره ولګېد دغه ډانچې نو د هغه تورې اور واخیست هغه توره وسوځېده په هغه ځای بیا ایره شو په بل ګزار کې چې بله ډانچه چې راله او دله چې لته ورکړه به دې شي نه کړو نو د ده خولې نه ورته چغه ووته اخوا یې ګزار دی ګډوډ وغورځېد اخوا ده ته پته ولګېد چې یاره اوس خو دې اندازه ښه راوله په دې کې ناګهانه په ده په سر باندې ټولې ډانچې راټولې شوې ټولې په ده باندې رالې او په ده باندې د تورې ګزار شروع بل طرف ته عمرایار چې کوم خپل تلیسم ختم کړی محافظ هم ورته ډېر خوشحاله وي مبارک شه آقا تا اولنی تلیسم په کامیابۍ سره ختم کړ په دې کې ناګهانه د ده سره په لاس کې توره ده ناګهانه تیاره شوه او دا چې غرب شي چې دی پرې ځمکه راوغورځېد توره د ده نه خلاصه شوه تلوار یې هیدري د نه خلاص شو خو چې د نه څنګه خلاص شو نو ده ته خپل زامبیل کې داسې دروند شاته محسوس شو بیا سپک شو یعنې مطلب یې دا چې دا توره واپس خپل زامبیل ته په خپله لاړه او تکه توره تیاره شوه هېڅ هم نه ښکارېده او ناګهانه ده ته داسې محسوسه شو چې یاره زه چا د خپو نه ونیولم او داسې په استر یې ځوړند او داسې په استر یې ځوړند خو دی په هوا کې یو طرف ته روان شو او دا چل چې وشو د خولې نه دا ورتې ورتې چغې ختې د یاري نو دا زموږ نننۍ ویډیو نننۍ قسط انشاءالله الله پر رواني قسط کې به خیر ګورو چې د عمرایار چې کوم په استر ځوړند شو په تیاره کې دی په څه طریقه باندې دویم تلیسم ته رسي په دغه چې کوم دی نو شهنشاه پراتیاب چې کوم دی نو هغه ته دوه تلیسمات ختم کړي یو ورته پاتې دی خو په ختم کړي نه دي رښتیا په دویم تلیسم کې خو په هغه باندې دغه راپنډ شوي دي انساني ډانچې پرې راپنډ شوي هغه په تورو والی دی ای په تورو والی دی نو د دې نه وروسته به ګورو چې یاره شهنشاه پراتیاب د دغه تورو د ګزانون سره مړ شو ختم شو نو که هغه مړ شي نو بیا به د عمرایار سره څه چل کېږي ولې چې د دې تلیسماتو شرط دا چې که یو پکې مړ شو نو بل به پکې هملته خرابېږي پاتې کېږي به هغه ته بیا نشي بچ کېدی نو را روان قسط کې به انشاءالله دا ګورو چې که فرض که دا شهنشاه پراتیاب مړ شي نو د عمرایار سره څه چل کېږي او که شهنشاه پراتیاب د دغه تورو د ګزارونو سره مړ نه شي نو په څه طریقه بچ شي نو انشاءالله د عمرایار را روان حالات به ګورو انشاءالله په را روان قسط کې د خیره په را روان ویډیو کې د دې 5 نمبر پارټ کې د خیره سره نو انشاءالله زما سره اوسېږئ هېڅ چېرې مه ځئ ښاد او باد اوسئ د الله په امان